تازه او مهم خبر امیر خان متقي مسکو ته ولاړ. دا چې څنګه او په څه دلیل دوستانو که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو راځئ جزئیات راسره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. راځئ چې له حاله خبر شئ. مهم خبر د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د روسیې په رسمي بلنه د مسکو مشورتي فارمټ شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. امیر خان متقي به د مسکو فارمټ غونډې ته په حاشیه کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. څو ورځې وړاندې امیر خان متقي یوې روسیې رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې له روسیې سره ښې اړیکې درلودې او اوس دغه اړیکې لا پیاوړې شوې دي. ګرانو دوستانو دا و د نن شمشي ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې ښه وخت.